د ارشاد حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي د سږني حج مالي حسابونو له بشپړېدو وروسته به له لګښتونو پاتې شوې پیسې بیرته افغان حاجیانو ته ورکړل شي. د ارشاد حج او اوقافو وزارت ته ډیر احتیاط او د ډیرو کوششونو په نتیجه کې بیا د حجاج کرامو د هغو پیسو څخه چې کمې د دوی څخه وصول شوې وي 2,60,000 او 400 افغاني وصول شوي وي د دې څخه د دوی پیسې اضافه شوي. د ارشاد حج او اوقافو وزیر وایي سږ کال 10,000 افغانان حج ته ولېږدول شول چې د هر حاجي لپاره 260,000 او 400 افغانۍ د لګښت په توګه ټاکل شوي وي، خو د وروستۍ مالي محاسبې له مخې د هر حاجي لګښت 263,000 او 100 افغانۍ شوي چې په وینا یې پاتې 3,223 افغانۍ به بیرته ورکړل شي. د حاجیانو له مجموعه را جمع شوو پیسو څخه 94 میلیونه 5,65,614 افغانۍ اعشاریه 40 پوله پاتې دي. دا مجموعه چې د ارشاد حج او اوقافو وزارت له دقیق محاسبې وروسته د فی تن حاجي لپاره 3,222 افغانۍ اعشاریه 22 پوله بیرته ورکول کیږي. چارواکي وایي هڅه کوي په راتلونکي کلونو کې د افغان حاجیانو د حج لګښتونه نور هم راکم، د سفرونو بهیر لا خوندي او په سعودي عربستان کې د حاجیانو لپاره وړاندې کېدونکي خدمات لا پراخ او معیاري کړي. مسؤلین زیات کوشش او هڅې کوي چې د دغو دینی، ملي او مذهبي پروسې لپاره کال په کال نوي نوښتونه او نوي ابتکارات او نوي سهولتونه رامنځته کړه. د ارشاد حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې د سږني حج مراسمو پر مهال د تیر کال په پرتله د مړو حاجیانو شمیر کم شوی او یوازې 19 افغان حاجیان وفات شوي دي. همداراز هغه حاجیان چې له روغتیایي ستونزو سره مخ شوي وو پر وخت روغتونونو ته لیږدول شوي او اړینې درملنې شوي دي. حفیظ الله بریال، حریت رادیو، کابل.